د کار بازار ته د ورګډېدو لپاره ځوانان به د زده کړو تکړه بنسټ ولري، خو طبعا افغان پوهنتونونه هم همداسې دي. سلام، وخت مو په خیر. د ژمن درنو کتونکو دا ځل دلته د شیخ زاید پوهنتون ریاست کې تشریف لرو. غواړو د دې پوهنتون پر لاسته راوړنو، ننګونو او راتلونکو پروګرامونو په ارتباط له پوهنمل حسین ګل اریوبي د دې پوهنتون له رئیس سره ځانګړې مرکه ولرو. د ژمن مینوالو تاسې او محترم اریوبي صاحب ته ښه راغلاست وایو. مننه اریوبي صاحب چې حاضر شوي او موږ دپاره مو مرکې ته وخت بیل کړ. مننه، تاسو نه مننه چې تشریف مو راوړی ده. په سر کې د ژمن تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، همدارنګه د خوست ولسونو ته، ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سهار مو په خیر. ډېره مننه. اریوبي صاحب، شیخ زاید پوهنتون ریاست تاسو څنګه وموند؟ هغه انځور که لږ زموږ لیدونکو ته ورکړئ چې د شیخ زاید پوهنتون په اولو کې چې تاسو د ماموریت پیل و څنګه و؟ حقیقت دا ده چې د شیخ زاید پوهنتون په لنډ وخت کې ډېر اوږد مزل کړی ده. تاسو د شیخ زاید پوهنتون د تاریخچې نه خبر یاست چې دا په پېښور کې و، په یو بل نوم باندې د افغان پوهنتون په نوم باندې. دا چې خوست ته راځي، انتقالېږي دلته. زمینه داسې مساعدېږي چې د دوی سره ډېرې مرستې کېږي، خصوصا د خلیفه فاونډیشن د طرف نه. دوی په لنډ وخت کې ډېر اوږد مزل کړی ده او دا د خوست د خلکو او د ولسونو هغه مینه چې د پوهنتون سره د علم سره یې لري، د هغې په نتیجه کې دغه اوږد مزل دوی طی کړی ده. د شیخ زاید پوهنتون ریاست د هغه وخت چې تاسو یې ماموریت پیل کړ، کاملا په یو جوړ حالت کې تاسو ته وسپارل شو که څه ستونزې په میراث در پاتې وي؟ طبیعي خبره ده چې نوتاسیسه پوهنتونونه لکه څنګه چې لازم وي، ټولې ستونزې هغسې حل شوي نه وي. په ځینې برخو کې مشکلات وي، د تعمیر نشتون، د صنفونو کموالی، د ټولو څانګو نه ایجاد. دا طبیعي خبره ده چې په نوتاسیسه پوهنتونونو کې دغه مشکلات، دا ستونزې وي. دا اوس هم موږ د لوړ زده کړو وزارت سره په تماس کې یو چې ځینې نوي پوهنځی موږ ایجاد کړو. هغې دلته ضرورت ده. دا یوه ستونزه ده چې نشته. د سیمې ضرورت ده، په ټولنه کې ضرورت شته. ستوماتولوژي پوهنځی موږ غواړو، د فارمیسي پوهنځی موږ غواړو، او هم د ټولنې ضرورت ده، هم د پوهنتون ضرورت ده، ولې اوس موږ نه لرو. همدارنګه تاسو که د پوهنتون اوسنی سټرکچر وګورئ، اداري تعمیرونه یې وګورئ، په هغه وخت کې چې جوړ شوي دي د هغه وخت مطابق کیدای شي ښه تعمیرونه به وو، اما د اوسني وخت تقاضا یې نشي پوره کولی. جدا له هغو ستونزو چې تاسو یې یادونه وکړه، ستاسو د ماموریت په جریان کې هغه څه و چې نوي مو ورپام شول، د هغو لپاره مو هڅې پیل کړلې؟ خو موږ ډېر بحث علمي او اکاډمیک کوو. د دې معنا دا ده چې موږ په پوهنتون باندې فوکس کوو. زموږ تمرکز دا وي چې څنګه وکولی شو چې پوهنتون هغه ضرورتونه چې لري، مثلا کومه ضرورتونو ته ستاسې پام شو چې هغه باید له وزارت سره شریک کړي او په ارتباط یې هڅه وکړي؟ د ټول نه لومړی ستونزه چې دلته موجوده وه هغه د کدري روغتون نه فعالېدل و. دویمه ستونزه د برق. تاسو پوهېږئ چې خوست ته برق راغلی ده، اما پوهنتون یې په هغه وخت کې په پلان کې نه ده نیولی. دا چې په پلان کې نه ده نیول شوی، یو اشتباه شوې ده په همغه وخت کې. موږ دغه ستونزه د برېښنا ریاست سره، د لوړ زده کړو وزارت سره، دواړو سره شریکه کړې ده، او اوس هڅې روانې دي چې پوهنتون ته برق ورکړي. او کله چې پوهنتون ته برق ورکوي، کدري روغتون یادونه وکړه. خوشبختانه د شیخ زاید پوهنتون کدري روغتون ته شاوخوا د 10 میلیونو په ارزښت مجهز تجهیزات او عصري وسایل راوړل شول. د دې روغتون کدري روغتون چارې کوم کچ ته رسېدلي دي، تر کومه بریده حل دي؟ د کدري روغتون رښتیا هم چې مډرن او عصري وسایل ورکړل شوي دي، دی په واک کې لري. زموږ اوسنۍ هڅه چې د برېښنا په مورد ده، د هغې هغه هڅه دې دپاره ده چې موږ د کدري روغتون هغه ماشینالات چې په کدري روغتون کې شته او برق ته ضرورت لري هغه فعال کړو. که برق را نشي، هغه ماشینونه چې په کدري روغتون کې دي دا موږ نشو فعالولی. د کدري روغتون په فعالېدو کې زه تاسو ته ویلی شم چې
د برېښنا وصل کول یوه اړینه او ضروري خبره ده. که چېرته موږ برېښنا کدري روغتون ته ور نشو کړلی، موږ هغه وسایل هغه مډرن وسایل چې په کدري روغتون کې موجود دي موږ یې نشو فعالولی، هغه برق فعالیږي. تش د برېښنا ستونزه د کدري روغتون ټولې چارې په ټپه درولي؟ ښه، نورې ستونزې هم شته. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان مالي سیستم دا ډول ده چې د کال په سر کې ورته پلان جوړیږي. په تیرو کلونو کې د کدري روغتون چې برق هم نه درلوده، اوبه هم نه وي، او هغه جاري مصارف چې روزانه په یو شفخانه کې صورت نیسي، د هغې مصارفو نشتون دا هغه ستونزې دي چې په کدري روغتون کې موجودې وي. تیر کال چې موږ چې تیر کال کدري روغتون فعال کو، د فعالېدو کیدای شي یو سوال تاسو سره همدغه وي، یا د ټولنې سره د خلکو سره کیدای شي همدغه پوښتنه وي چې کدري روغتون فعال شو، افتتاح شو، ولې خدمات نشي وړاندې کولی؟ د افتتاح یو هدف دا و چې موږ په راتلونکي کال کې چې اوس مالي کال ده چې داخل شوی ده، په دې کال کې د کدري روغتون لپاره د لوړ زده کړو وزارت ځانګړې بودیجه چې موږ یې غوښتنه کړې ده هغه موږ ته په تخصیص کې راکړي. که هغه په تخصیص کې راکړي، جمع د برېښنا وصل کېدل دا دواړه لازم و ملزوم دي د یو بل سره. که موږ ته برېښنا وي او دغه جاري مصارف نه وي، موږ به ځینې خدمات ټولنې ته وړاندې کولی شو، اما ځینې به یې نشو وړاندې کولی. که جاري مصارف نه وي، موږ د کدري روغتون د شیخ زاید پوهنتون کدري روغتون دا 50 بستر روغتون ده، که چېرته جاري مصارف رانه کړي، موږ د 50 بستره نشو فعالولی، یعنی مریض موږ نشو بستر کولی. داسې به درته وایم. دقیقا اریوبي صاحب، د کدري روغتون د پرانست څخه ستاسې یوازینۍ موخه دا وه چې نوره ګټه جلب کړئ د وزارت نه او نورو خیریه بنسټونو نه، په داسې حال کې چې امکانات لا تر اوسه هم پوره نه دي. ستاسې د پرانست څخه یوازې همدا موخه وه چې ګټه جلب کړئ، دې ته بودیجه جلب کړئ، د برق ستونزه یا نورې ستونزې هوارې کړئ، که بله موخه مو درلوده؟ خو دا خو لکه اهداف د یو بل سره لازم ملزوم وي. که چېرته موږ کدري روغتون فعال کړی نه وای، په 99 کال کې دا په بودیجه کې نه نیولی کېدو، چې په بودیجه کې نه وای نیول شوی، فلهذا موږ خدمات نشوی وړاندې کولی. بیا په نهایت کې زموږ هدف دا ده چې موږ ټولنې ته خدمات وړاندې کړو. هغه ماشینونه چې په کدري روغتون کې موجود دي، د هغوی څخه موږ مؤثره استفاده وکړلی شو. د برق وصل کېدل او په خپله د جاري مصارفو پیدا کول د شفخانې دپاره، د کدري روغتون دپاره، دا دواړه بالاخره په دې منتج کېږي چې موږ ټولنې ته ښه خدمات وړاندې کړلی شو. که موږ شفخانه فعاله کړو او دغه جاري مصارف او برق دواړه ولرو، تاسو به وګورئ، تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ او مطمئن بشئ په دې باندې چې زموږ ډېری ناروغان به همسایه هیوادونو ته نه ځي او همدلته به تداوي کېږي. اوس هم ورته یعنې زیاته هیله مندي شتون لري چې هغه ستونزې، هغه مشکلات چې تاسې د حل غوښتنه کوئ نږدې راتلونکي کې به حل شي؟ انشاءالله. موږ اوس یوه میاشت مخکې زه کابل ته مې سفر درلوده، همدغه د شفخانې د برق موضوع مو د برېښنا محترم رئیس صاحب سره مطرح کړه او موږ ته یې کاملا اطمینان راکړو. حتی د خوست د برېښنا ریاست ته احکام ورکړي دي او دوی ته یې د اقدام امر کړی ده چې تاسو د پوهنتون دپاره د برق په وصلولو کې اقدام وکړئ. ځینې پروژې او ځینې امکانات محدودیتونه دا د دې باعث شي چې هغه څنګه چې مونږ یې غواړو او څومره وخت کې چې مونږ غواړو، په دومره وخت کې، په اسره د وخت کې کېدای شي هغه پروژه تطبیق نشي. کېدای شي زموږ پلان دا وي چې مونږ یې په میاشت کې غواړو. کله کله امکاناتو نشتون یا هغه سلسله مراتب چې په دولت کې دي، د هغې په اساس باندې کېدای شي دا 2 میاشتو ته درو ته داسې وغځېږي. اریوبي صاحب، د شیخ زاید فاونډیشن سره ستاسې ارتباطات اوس مهال کې څنګه دي؟ دوی د مالي لحاظ نه اوس هم پوهنتون سره مرسته کوي؟ په اوس وخت کې د خلیفه فاونډیشن موږ سره په 2 برخو کې مرسته کوي. یو د پوهنتون په داخل کې تاسو کولی شئ چې بیا متنه لیدنه هم وکئ یا عکاسي هم وکئ. یو 4 منزله لیلیه چې تقریبا د $1 میلیون په شاوخوا کې بودیجه ورته ځانګړې شوې ده.
او کارونه یې غالبا چې 80% تکمیل شوي دي د هغې مصارف دوی ورکوي کېدای شي راتلونکي کال کې بشپړ شي بله برخه د دوی د خدماتو چې موږ سره کومک کوي هغه د خپله د کدري روغتون دغه وسایل چې مخکې مو یادونه وکړه دوی دغه وسایلو تجهیزاتو کوم مرستې چې دي دا په 3 فازونو تقسیم کړي دي ABC یا اول دویم دریم فاز د دې فازونو 15% تقریبا تجهیزات د شیخ زاید پوهنتون ته رسېدلي دي او په کدري روغتون کې ځای په ځای شوي دي پاتې 25% یې هغه د دوی د خپل پلان مطابق خپله خلیفه فاونډیشن یو خپل پلان لري د همغه پلان مطابق وخت په وخت باندې دا مونږ ته راوړي او دلته مونږ ته تسلیموي مونږ موظف هیئت لرو معاینه هغه ته نه تسلیموي او مونږ یې ځای په ځای کوو ډېر مننه اریوبي صاحب په دې کې شک نشته چې د یوه هیواد یا د یوه ملت وده نیغ په نیغه د لوړو زده کړو د ښه څرنګوالي سره ارتباط لري د پوهنتون د بهبود لپاره کوم څه اصلاحي پروګرامونه هم لرئ ولې نه دا اوس چې کومه پروسه روانه ده د تضمین کیفیت د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د دې لپاره یو ریاست ایجاد شو او په ټولو پوهنتونونو کې دغه پروسه تطبیقیږي کېدای شي تاسو دغه سوال د بل سوال سره ارتباط هم ولري کېدای شي همدلته حل شي د خوشبختانه د شیخ زاید پوهنتون اول او دویمه مرحله په ډېرې کامیابۍ سره د تضمین کیفیت په حصه کې تضمین کیفیت په حصه کې دا لاسته راوړي دي چې زه فکر کوم چې یوازې د شیخ زاید پوهنتون و چې ایوارډ یې اخیستی ده په دویم سټیپ کې نورو د افغانستان نورو پوهنتونونو نه و اخیستی که مبالغه مې نه وي کړې او موږ یې سند هم لرو په المارۍ کې ایښی ده تاسو ته بیا ښودلی شو چې عکس هم ته اریوبي صاحب تاسې د ایوارډ یا د لاسته راوړنو ذکر وکړلو د تضمین کیفیت په حصه کې موده وړاندې په ټولنیزه میډیا یا سوشل میډیا کې یو جدول ښکته او پورته کېدلو او داسې ښکاروله چې د شیخ زاید پوهنتون ګواکې د تضمین کیفیت په لحاظ شاته تللی دی دا مسله څومره دقیقه ده متاسفانه چې په افغانستان کې سوشل میډیا لکه څنګه چې لازمه دغسې نه کارول کېږي دغه پوښتنه چې یا اندېښنه چې تاسو یې لرئ موږ هم درلوده باید واضح ووایم چې موږ په دویمه مرحله کې تاسې یې له دقیقوالي اندېښنه درلوده چې دا مسله درسته ده درسته نه وه موږ اندېښنه دا وه چې ولې وزارت داسې کړي دي حال دا چې په افغانستان کې د رینکینګ یا د درجه بندۍ پروګرام نشته تر اوسه پورې دغسې پروګرام چې په افغانستان کې پلی شي چې کوم پوهنتون اول ده کوم دویم ده دریم ده څلورم ده دولسم ده دا نشته یوازې د تضمین کیفیت 3 مرحلې دي دا باید تشریح کړم موږ د خپل صفحې نام د نشر کړي وو په سوشل میډیا باندې د شیخ زاید پوهنتون صفحې نه تاسو کولی شئ وګورئ د تضمین کیفیت 3 مرحلې دي اوله مرحله دویمه دریمه د شیخ زاید پوهنتون دویمه مرحله کې ایوارډ اخیستی موږ د دغه سوال چې تاسو مخکې وکړو چې په سوشل میډیا کې دغه جدول ښکته پورته شو د پکتیا پوهنتون دویم مقام اوس واخیستو دوی اوس دویم مقام واخیستو موږ دغه دویم مقام په 94 کال کې غالبا چې اخیستی ده موږ په دویم مقام کې ایوارډ اخیستی د پکتیا پوهنتون هغه دویمه مرحله پاس کړې ده دلته څنګه سره مقایسه کېدلی شي چې دویمه مرحله کې ما ایوارډ اخیستی او هغه پاس کړې ده که موږ داسې وایو چې یو څوک که داسې وایو چې یو څوک په یو امتحان کې 100 نمرې هم واخلي او آفرین هم ورته ولیکي او بل 90 نمرې واخلي یعنې دا مسله درسته نه ده د خلک څوک دی چې د پوهنتون د بدنامولو هڅه کوي بیا دوی څه غواړي په داسې حال کې چې دا شی حقیقت نه لري ولې ستاسو سره مخالفتونه کیږي بیا نه موږ سره مخالفت نه دا هغه کله چې یو شی فیسبوک ته پورته شي یوه رسنۍ ده سوشل میډیا ده په سوشل میډیا کې ډیری خلک دا نشي تفکیک کولی چې اصلي حقیقت شی ده
همدغه ستونزه موږ د وزارت سره شریکه کړه. په وزارت کې یو جدول جوړ کړی ده، یو 5م یا 6م بس مامور ده چې هغه د تضمین کیفیت په دې نوعیت باندې نه پوهېږي. هغه فقط لیکلي دي چې دغه نمرې دي د دې پوهنتونونو، همغه سلسله مراتب په پام کې نیولي دي. موږ د 3مې مرحلې لپاره کاندید یو. موږ په 3مه مرحله کې چې کومې نمرې اخیستې دي، موږ د 3مې مرحلې نمرې د یو بل پوهنتون د 2مې مرحلې د نمرو سره مقایسه شوي دي. دلته یو اشتباه شوې ده او دا اشتباه په وزارت کې شوې ده. په دې اساس باندې خلکو دا خبر راواخیسته چې گویا د شیخ زاید پوهنتون 12 مقام ته تللی. او اریوبي صاحب، ستاسو په فکر ولې خلک داسې هڅه کوي چې ستاسو د کم راوستو هڅه وکړي او خلک داسې معلومات چې جعلي وي یا فیک نیوز ورته ویلی شي هغه نشر کړي؟ ولې داسې هڅه ستاسو په مورد د خصوصا د شیخ زاید پوهنتون د ریاست په رابطه کیږي؟ زه فکر کوم چې زما سره د دښمنۍ خبره نه وي. تاسو پوهیږئ چې څه دي چې دښمني نشته او حقیقت شتون نه لري او دا ډول هڅې کیږي؟ نه، کیدای شي پوه شوي نه وي، کله کله اشتباه کیږي د انسانانو نه، کیدای شي اشتباها دا کار شوی وي یا په سوشل میډیا کې تاسو پوهیږئ چې اریوبي صاحب دا آګاهانه سیستماتیک ډول له ډېرو فیسبوک پاڼو دا شی کیدلو. خو یو ورځ چې فیسبوک ته خبره وغورځېده بیا څوک پوښتنه نه کوي چې اصلي حقیقت څه شی ده، خو بیا ټول خلک همغسې په اسراف په نشر کې برخه اخلي چې دا نشر کوي. ډېره مننه. زه یو شی چې ډېرو ته خوشبین یم او دا خبره په اطمینان سره کوم، هغه ده چې د ایخوز د خلکو د پوهنتون سره بې کچې مینه دا موږ هڅوي، موږ ته انرژي راکوي. دا د دوی هغه د مینې نتیجه ده چې د شیخ زاید او دا ډول شیان نشر کړي د مقام ته رسولی ده. خیر دا نشرات دا په سوشل میډیا کې یو څو ورځې وي وبشي تېرېږي، دومره هغه نه ده، ډېره مننه، دومره ضرر نشي رسولی. ډېره مننه. د ژمن درنو کتونکو یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته د شیخ زاید پوهنتون رئیس محترم حسین ګل اریوبي بیا هم موږ سره ده او د پوهنتون اړوند به له ده نورې پوښتنې هم ولرو. د ژمن درنو کتونکو تاسو ته یو ځلې بیا ښه راغلاست وایو. غواړو له محترم اریوبي صاحب سره د پوهنتون یو څو نورې پوښتنې هم مطرح کړو. اریوبي صاحب، که وغواړو یا ونه غواړو په تحصیلي مراکزو خصوصا اکاډمیکو مراکزو کې د سیاسي فعالیتونو هڅې کیږي، خوست د شیخ زاید پوهنتون کې دا مسله څنګه ده؟ تر اوسه داسې څه احساسوئ چې څوک د سیاسي فعالیتونو لپاره زمینه مساعده کړي؟ موږ د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی لرو، نو طبیعي خبره ده چې د پوهنتون استادان د حقوق او سیاسي علومو استادان به د سیاست درس ورکوي او محصلین هم سیاست زده کوي. نو نه پوهېږم چې دې سوال نه ستاسو مطلب څه دی؟ زما منظور دا ده چې دا د زده کړې ځای ده، د سیاسي علومو، د اجتماعي علومو، د نورو علومو، اما سیاسي فعالیتونو ته اجازه ورکول په پوهنتون کې دا جدا مسله ده. داسې څه کیږي چې په پوهنتون کې د سیاسي حرکات مخې ته یوړل شي؟ تاسې څه معلومات لرئ په دې ارتباط؟ ګورئ ورور، انسان فردي ازادي لري او د افغانستان ټول خلک په شکل د اشکالو په کیدای شي ټول به نه وایي اکثریت یې غوڅ اکثریت په شکل د اشکالو په احزابو کې دخیل ده. څوک نه یو څوک به یو حزب ته په شکل د اشکالو تمایل لري. د دوی خپل حق ده، د دوی فردي ازادي ده، حق ده، اما په پوهنتون کې د سیاسي فعالیتونو حق دوی نه لري. موده وړاندې په کابل پوهنتون کې هم ځینې محصلین وو چې ځینو ډلو ته یې هڅې کولې، بیا د افغانستان د تحصیلاتو عالي وزارت په دې ارتباط جدي اقدامات وکړل. زموږ منظور دا ده چې خوست کې داسې څه تاسې احساسوئ؟ نه، په پوهنتون کې داخل کې نه. ګوره، یو دا ده چې یو څوک یو حزب ته تمایل لري، یو دا ده چې ته په داخل د پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه شروع کړي. سیاسي فعالیتونه په دې معنی چې ته د یو حزب په پلوۍ، ته د یو حزب په پلوۍ غونډه ونیسې، جلسه ونیسې، یو ځای کې کښېنې. که داسې کار څوک وکړي، موږ یې په وړاندې ډېر جدي اقدامات کولی شو. په دې مورد د هېچ چا سره موږ تعامل نشو کولی. تر اوسه پورې څه شوي نه دي. څنګه یې څارئ دا ډول مسایل؟ خو مختلفې طریقې دي، لکه موږ ګورو لکه هر پوهنځی رئیس د دې مسؤلیت لري
چې خپل استادان تر دقیق څار لاندې ونیسي چې تاسو دوی استادان څه کوي. نه یوازې استادان، محصلینو په حصه کې څه لرئ؟ د محصلینو په حصه کې خو مختلف ګروپونه دي چې هغه تنظیم شوي دي. دا د دولت په کچه یو کار ده چې محصلین دې ته پرېنږدي چې دوی سیاسي فعالیتونه وکړي. موږ هیڅ ډول سیاسي فعالیت ته هغه د محصل په کچه وي که د استاد په کچه وي اجازه نه ورکوو. دا کار د پوهنتون نه بیرون څوک چېرته کیني یا موږ نه خبرېږو، کیدای شي د دولت نوره ارګانونه بیا د هغوی د څار لاندې ونیسي. اما د پوهنتون په داخل کې په لیلیه کې د لیلیې استادان، د لیلیې مدیر، نور ټیمونه په خپله محصلین دي موږ سره، هغوی شته چې موږ ته وخت په وخت معلومات راکوي او موږ خبرېږو ترنه. ډېر مننه. اریوبي صاحب، د تر اوسه د او بي اي یا اس ال د پروګرامونو لړۍ چې تاسو پیل کړې د څومره شمېر کې استادان له دې نه برخمن شوي دي او څومره نور غواړي چې دې پروسه کې شرکت وکړي؟ او بي اي یا ACL outcome based education, students learning دا یو پروګرام ده چې د دې اصلي موخه دا ده چې استاد د محصل سره څنګه برخورد وکړي یا استاد څنګه وکولی شي چې د وخت د اړتیاو په نظر کې نیولو سره محصل ته خپل لیکچر، خپل درسي مواد څنګه برابر کړي. مارکیټ باید په نظر کې ونیسي. یعنی محصل ته که موږ درس ورکوو، دلته د OBCL منظور دا ده چې محصل محوري رامنځته شي. هغه دیکتاتورانه اعمال د استاد دا باید د منځه یوسو. استاد باید په زور باندې په محصل باندې درس ونه وایي. دغه نوي سیستمونه دي، نوي میتودونه دي چې موږ څنګه کولی شو د محصل سره کار وکړو. یو محصل د یو مضمون باندې نه پوهېږي، نه زده کېږي، د هغه سره باید په دې باندې کار وشي. یو بل ګروپ باید ورته جوړ شي، محصل سره باید تنظیم کو. استاد باید وخت ورکړي، ادارې ته یې راوغواړي. د دې پروګرام اصلي هدف هم همدغه ده. زه چې راغلی یم، ما نه مخکې هم د دې ټرینینګونه دایر شوي دي. تیر کال په ژمي رخصتیو کې موږ 80 کسه استادان ټرین کړل. دغه ټرینینګ مو ورکړو او دغه د یهود په دریمه باندې غالبا موږ بیا همدغه ټرینینګ لرو. دا 12 ورځې وي او استادانو ثبت نام کړی دي. ټولو 15 استادان ورته معرفي شوي دي. غالبا همدغه د 50 شاوخوا کې استادان به پاتې وي. فکر کوم چې د OBCL ټرینینګونو لړۍ چې تر اوسه پورې ادامه لرله، د شیخ زاید پوهنتون اکثره استادانو دا ټرینینګ اخیستی ده او ترلاسه کړی ده. ډېر مننه. اریوبي صاحب، ستاسو د ماموریت شاوخوا 1 کال پوره شو. هغه څه چې تاسو ته په نظر راځي او ستاسو په فکر کې راګرځي، که ووایو تر ټولو ستره اشتباه مو څه وه په دې ماموریت کې؟ نشم ویلی چې ما به کومه اشتباه کړې. انسان د اشتباه، انسان له خطا خالي نه دی. انسان خو خطا کوي. اما داسې یو غټه اشتباه په علمي مرکز کې، چون موږ دلته یو ټیم لرو، معاونین را سره دي، ټول را سره همکار دي، د 15 رئیسان دي، استادان دي، دا موږ سره همکار دي. داسې یو کار اوسه پورې نه ده شوی. موږ هم محتاطانه قدم اخلو. فکر کوم چې موږ به داسې اشتباه نه وي کړې. هغه څه چې تاسو غوښتل چې ورته ورسیږئ او د پوهنتون د بهبود لپاره یې ترسره کړئ، اما د کمو امکاناتو په سبب یا د ځینو نورو ستونزو په سبب درڅخه پاتې شول، څه وو؟ یو د پوهنتون احاطه چې د پوهنتون لپاره حیاتي رول لري. د پوهنتون ځمکه یو څه د خطر لاندې ده. کیدای شي که موږ د احاطه ونه لرو په راتلونکي کې د غصب د ګواښ سره مخ یو. اما موږ هڅه دا ده چې دا منظوره شي. موږ ته 2 پروژې په د اوس وخت کې منظوري شوي دي خوشبختانه، چې یو د پوهنتون اداري تعمیر ده او ډېر مډرن عصري، او یو هم د ادبیاتو د پوهنځي دپاره یو تعمیر ده چې دا موږ دپاره انشاءالله ملي تدارکاتو ادارې ته به ځي او داوطلبۍ ته به سپارلی کېږي. زه فکر کوم چې د پوهنتون احاطه چې یو
ډېر سر ځای ده او ډېره ساحه ده. د 200 جریبه ځمکې نه د احاطې تاول دا به کېدای شي لږ ډېرې مصارف ته ضرورت ولري. زموږ هڅه دا ده وکیل صاحبانو سره مو غږېدلي او په مرکز کې مو هم د مربوطه ادارو سره تماس نیولی چې دا هم منظوره شي. خو زما هڅه داسې ده چې کېدای شي سږ کال بودیجه کې پاتې شي. دا تاسو اریوبي صاحب د غصب د ګواښ یادونه وکړه. د پوهنتون کومه حصه د غصب د ګواښ سره مخ ده او دا خلک څوک دي چې ګواښ کړی؟ ګواښ موږ داسې فکر کوو چې باید داسې وشي، ځکه پوهنتونونه باید احاطه ولري او د دولت پالیسي هم دغه ده چې پوهنتون هغه ځمکه چې اوس په واک کې لري باید د دې نه احاطه تاو شي. تاسو پوهېږئ موږ د تپو خواته دا ساحه خلاصه ده، موږ اوس هلته هغه نشو کولی ځینې فعالیتونه چې موږ د غونډۍ د تپې دا شنې کو سرسبزه یې کو هلته ونې موږ نهال کو یا هلته نور داسې د سرسبزۍ پروګرامونه موږ تطبیق کړو نه شو کولی ځکه چې مالونه راځي د خلکو مالونه دي هلته موږ کار نشو کولی ته نه. داسې ګواښ نشته تر اوسه پورې اما موږ دا وایو چې باید موږ احاطه ولرو چې په راتلونکي کې داسې ګواښ سره مخ نشو. ډېره مننه. اریوبي صاحب د محصلینو د سپورت او تفریح لپاره لا هم په پوهنتون کې مناسب ځایونه او میدانونه شتون نه لري. دا مسله تاسو ته مهمه نه ده او که ستاسو په راتلونکو پروګرامونو کې ځای ورکړل شوی؟ تیر کال په ولایت کې یوه جلسه کې په اداري جلسه کې موږ د همدې غوښتنه وکړه چې والي صاحب د پوهنتون سره ډېره علاقه لري او دی موږ سره ډېر کومک کوي. د شفالي فعالیتونو کې موږ سره ډېره کومک وکړو، ډېره مرسته وکړه. حتی امکانات چې دوی په ولایت کې لرل هغه یې موږ ته په واک کې راکړل، چوکۍ، جنراتور او نور مالي کومکونه یې راسره وکړل. موږ تحقیقاتي مرکز ده، اماني تحقیقاتي مرکز دا یې راته فعاله کړو، د مرسته راسره وکړه. موږ ترې مننه کوو د جناب والي صاحب څخه. یو په د مصروفیت په کچه په مصروفیت کې د ولایت لپاره غیر مشروط بودیجه وي. په هغه بودیجه کې موږ لپاره 8 میلیونه افغانۍ په نظر کې ونیولی شوې. موږ یې غوښتنه وکړه والي صاحب راسره کومک وکړو. موږ د پوهنتون سرسبزۍ او د لوبو میدانونو غوښتنه وکړه چې همدغه 8 میلیونه افغانۍ همدې لپاره ځانګړې شوې وي. متاسفانه چې شرایط بدل شول، انتخابات راغلل، هغه غیر مشروط بودیجه ورنه کړل شوه، ولایت ته په واک کې ورنه کړلی شوه. نو زموږ نه هغه پاتې شو او میدانونه او د پوهنتون سرسبزي دا دواړه پاتې شول. موږ بیا هم دا اوس په دې کال کې بیا هم غوښتنه کړې ده د لوړ زده کړو وزارت ته مو دې ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې ده چې موږ ورته ویلي چې د سرسبزۍ او د لوبو میدانونو لپاره موږ دومره بودیجې ته ضرورت لرو او دا موږ ته په واک کې راکړئ. هیله یو چې د لوړ زده کړو وزارت به دا غوښتنه د موږ په نظر کې ونیسي. که موږ ته په واک کې راکړي بودیجه انشاءالله موږ د لوبو میدانونه حتی موږ د جمنازیم غوښتنه هم کړې ده چې عصري جمنازیم موږ ته جوړ کړي. زه فکر کوم چې اوس وزارت هم دې ته ژمن ده چې د لوبو میدانونه د سپورت نوره کومې برخې چې دي حتی موږ د سپورت کمپلیکس په شکل باندې د هغې غوښتنه کړې ده. امید شته چې دا موږ ته په واک کې راکړي. که موږ ته په واک کې راکړي انشاءالله موږ به په تطبیق اقدام وکړو. ډېره مننه اریوبي صاحب. د پوهنتون د بهبود لپاره په کور دننه یا بهر له کومو معتبرو اکاډمیکو نهادونو سره د دوه اړخیزو همکاریو څه تړونونه لرئ او که راتلونکي کې پروګرامونه لرئ؟ طبیعي ده چې موږ یو 15 کلن ستراتیژیک پلان لرو. په دې ستراتیژیک پلان کې ډېر موارد دي. د تړون په هکله به دومره درته وایم چې موږ اوس د ځینې ادارو سره تفاهم لیکونه امضا کړي دي، لکه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سره، همدارنګه د زراعت ریاست سره. موږ د انجنیري پوهنځي په چوکاټ کې دا اوس تفاهمنامې ترتیب کړي دي چې د شهرسازۍ ریاست سره، د فواد امیر ریاست سره او د ښاروالۍ سره د دوی سره هم موږ تفاهمنامې امضا کوو. یو څه تفاهمنامې چې موږ د پوهنتونونو په کچه د امضا کړي، تاسو یو برنامې نه به خبر وئ د سیسټر سیټي چې د خوست ولایت د فاریاب د میمنې ښار سره
سیسټر سیټي یا د ګډو همکاریو یو تړون لري توافقنامه لري. موږ هم د فاریاب پوهنتون سره یو توافقنامه امضا کړې ده. د غزني پوهنتون سره موږ امضا کړې ده. د پکتیا پوهنتون سره موږ دا توافقنامه لرو. او دلته کوم د سیمه کې چې کوم پوهنتونونه دي د ټول سره موږ توافقنامې لرو، ورسره لاسلیک کړي دي. د خارجي هیوادونو په کچه به درته وایم چې هغه د لوړ زده کړو وزارت په چوکاټ کې تنظیمیږي. موږ دا اوس په تیر کې د پروډو پوهنتون چې د امریکا یو معتبر پوهنتون د هغې سره یو تفاهمنامه وه، هغه تفاهمنامې کوم هغه چې خدماتو برخه په نظر کې نیولې شوې وه تکمیل شوې ده. موږ ته د اګری بزنس ډپارټمنټ ایجاد کو. د هغې ډپارټمنټ دپاره یې 4 استادان وګمارل او هغه ماسټر شول. ماسټر یې برنامې بستونه هغه یې ورکړل، سکالرشیپونه یې ورکړل، نور امکانات او کمپیوټر او تجهیزات دغه وسایل کوم خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه خپره شوی ده. معنا دا چې تفاهمنامه د اوږده وخت لپاره نه وه، هغه د ډپارټمنټ د ایجاد لپاره وه. اریوبي صاحب، زموږ د وروستۍ پوښتنې په توګه په کارونو کې مو څوک مداخله کوي یا داسې څوک چې غیر قانوني غوښتنې له تاسې لري؟ که څوک غیر قانوني غوښتنې ولري موږ یې نه منو. مداخله کوي؟ نه، هغه مداخله نه کوي. صرف کله کله د ځینې دوستانو چې ډېرې څوک مجبور کیدای شي ورته ووایي چې که زما دا کار وشي. اما په پوهنتون کې دا په اطمینان سره درته وایم، یعنی بدون له فشاره تاسو خپل ماموریت پر مخ وړئ؟ که فشار وي که نه وي موږ خپل ماموریت پر مخ وړو. شته فشار؟ داسې فشار په ما نه ده وارد شوی، ځکه کیدای شي ځینې خلک به پوهېږي چې زه چا واسطې نه منم. ډېره مننه اریوبي صاحب له دې چې موږ ته د وخت بیل کړ او د ژمن مرکې ته د ځوابونه وویل. د ژمن درنو کتونکو، زموږ ځانګړې مرکه تر همدې بریده وه. تر یوې بلې داسې مرکې به چې زه خلیل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی او باخونکي خدای سپارم.